دادا د کور د کارونو د زری زری کړم څو ځله مې ته وي چې په دې کور کې یوه ښځه پکار ده ستا خدمت به هم کوي او زما خدمت به هم کوي او خوراکونه به رالم تیاروي خو ته نه پوهېږې په کور کې د کور کارونه کوه او په سارا کې د سارا کارونه کوه خدای ته وګوره یوه ښځه پکار ده دادا بچیا لږ صبر وکړه را به یې ولو چې د خېټې ته یې پوره کړو او که ودونو ته یې پوره کړو لږ تامل وکړه لږ تامل نو نور څومره صبر وکړم چې ته به کله ښځه راولې یا الله نو یالله په ټولۍ کې مې خیر واچوې هغه بېل په غوسه ووتو داسې چې ځان سره څه وکړي یالله په ټولۍ کې مې خیر واچوې ښه چارې ایوبه خیر شه نن بیا چېرته روانې ټانګه خو دې ښه سم رنګ کړې ده ته شبي د زوی واده دی هغې له ځمه وینې راته کړې ده جرابه چې خامخا و د خدای نه انصافه چېرته په موږ دې د خوشحالۍ زیری ونه کړو خو راځه او کله توپه ډزوه او کله مزایل ډزوه دا الله ولي د دې نه بل راته غټه خوشحالۍ خبره شته ما ته وینا کړې ده لاړ به شم فروټ به پکې خورم بوتلې به کېم دي او خېټه به غوړه کړم بیا به راځم زه به لاړم او زه داسې نه چې خیرات نه ختم شي خیرات خوره یا ربنو چې په موږ باندې به دا زیری څوک کړي او که نه چې پلاني یې ستا واده دی السلام علیکم وعلیکم سلام جلال خان کینا څنګه خیر دی یاره نن خو څه ډېر غوړ زیړ ښکاري ولې خیر دی ولې تا ته پته نشته سبا مې واده دی او دا کاټ واده لکه ستا واده جوړ شو او که نه 12 لاک روپۍ مې لګولي یا ربنو دا وګوره د دم واده جوړ شو خو چې په موږ به دا زیری کله کې ربه په ژوندون یې راباندې دا زیری وکړي لیوني وکړو او خامخا به راځې ګوره خامخا چې ستا واده له نه درځم نو بل به د چا واده له ځم نو که نه څومره پاتې راځو زه در به شو نو صحیح ده برابر شي خامخا به راشي نخرو ته یې برېت هم داسې تاوی راته زه ټیک شو د روټۍ ټیم نه دی چای به دې کورس کلی ځه الله دې عزت وکړي ځه باندې لیوني شو په واده پسې دا خبر شوې د هغه شبیر زوی خو نن واده وکړو ولې نو تا دې پکې وینا ونه کړه داسې غوسه رالی او کېناستې یاره دا خبره د وینا نه ده چې خبره د وینا نه ده نو ولې په واده کې د تشې وریجې وخوړې غوښې پکې نه وي چې رالی په کټ کې داسې غوسه ماته کېناستې یاره دادا ته ولې نه پوهېږې وایم په دې کور کې ښځه پکار ده ښځه که نه یا الله چې په دې زوی مې څه چل وشو خو دې کور ته ښځه راوسته پکار دي او لازمي پکار ده خیر شه ایوبه بیا چېرته روانې عزیشان واده دی هغې له ځمه وینې راته کړې ده واده له راشه و د خدای نه انصافه د دې ډزو نه نه قلارېږې که نه بیا واده له روانې خو انشاءالله ډېره زر ده چې یو ورځ به زم ستا دا کلمې غوړومه څه به د پوه نه شوم مطلب دا چې زما واده که خیري که نه نو تا ته به وینا کومه او دا چمان به پکې د کلمو اچوم رښتیا د کلمو نو د لرې اوهو د لرې م نو غوښې به پکې دا اچوم او ستا د خوله به پې ټپومه کلمه به دله غوړومه ښه او زر ته زره به د باندې زم زیری کومه ستا واده د پکۍ واده دی مشکله چې وشي یقین مې نه شي چې واده وشي لکه اوس زه ستام د خندا شوم ستام د پیشاړو شوم په دې خپل واده کې زه تا ته وینا کومه نه د کباړ جورابې د کباړ بوټه د کباړ بړستنې د کباړ راغونډولو والا کباړي ستام د خندا شو ورکېږه خورئ ما یو خبره کوله ما موږ درځو دې نیټې له او که خیر چې دا نیټه کېدو او دا واده وکړو هغه هلک ستړی شوم دلته کې د کور کارونه کوي جز هم بهر کارونه کوي زه خو یم 5 تولې پرېږده او دا 2 تولې به وکړو ځکه هغه هلک عاجز هم چې دا 2 روپۍ چې په دې
2028 پورې پوره کوي نو هم ډېره ګرانه خبره وایي زه خو وایم ته هېڅ خبره واوره دې رواني توګه که خیر انشاءالله مونږ جنګ درولو ستا څنګه خوښه ده صحیح شو انشاءالله مونږ به درولو صحیح ده صحیح شو زه وعلیکم السلام یلکه جنجال مو ته خدای دې په خیر کا تر هغه زما خبرو ته غوږ ایښودی دادا ډېر د خوشحالۍ زیری دې راباندې وکړم چې دا لاس خپې مې در خپل کړل نو قلارېدې نه که نه هغه واده دې راباندې جوړ کړه واده دې راباندې شروع کړی دی اوس قلارېدې ته نه نو ورشه ځه پاڅه اوږې لاسونه مه وهه او څه قرضدار اوس وکړه را روان اتوار له واده دی چې واده جوړ کړو ځه پاڅه دادا خفه کېږه مه چې دا زوی دې ژوندی که نه نو د دې واده دپاره به زه د امریکې نه قرض راوالم د دې واده دپاره به زه د انډیا نه قرض راوالم د دې واده دپاره به زه د چاینا نه قرض راوالم خفه کېږه مو دادا دغه دی لاړم او ډیته مې کو واده جوړ شو In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. السلام علیکم جنۍ زما به دوه خبرې یاد وساتې اولنۍ خبره دا ده چې په دې کور کې زما یو بوډا پلار اوسېږي د هغه به ډېر زیات خیال ساتې دویمه خبره دا ده چې زما به خیال ساتې او درېیمه اضافي خبره دا ده که د دې خبرو نه دې انکار وکړو نو تا ته زما د غصې پته نشته داسې چل به درسره وکړمه چې چا به درسره کړی نه وي پوه شوې زما په خبرو یا سړیه ته هم زما یو خبره یاد ساته ورشه دا اور بند کړه اوه دا خو یکون اهم خبره وه یا خدای دا خو مې دادا راغی دادا راځه دننه راځه راغلی یم راځه دادا کېنه دادا تاسو له په دې پورې کمره کې ما کټ سم کړلی تاسو به هلته وده شئ نه بچیا زه په دلته کې وده کېږم په دې کټ کې ستا خوښه ده نو په دې کټ کې وده کېږم ای جنۍ دا کټ به دادا ته پرېږدو او ما او تا به په دې پورې کمره کې وده شو راځه ښه سړیه نه بچیا دا چېرته بې ولې دادا د دې سره ما واده کړی دی نو خو دا کټ به تا ته پرېږدو او موږ به دغې بلې کمرې ته لاړ شو نه بچیا ته پوه نه شوې د دې سره خو ما واده کړی دی خفه کېږم خو تا به وایي چې کور ته ښځه راوله او ښځه راوله نو ځان له مې واده وکړو او تا د واده څه ذکر نه و کړی یا الله زه خو به د خوشحالۍ نه من غټېدم ما وایي چې دا ځوان خاوند مې به نصیب کې شو دا خو ځانه جنګېدلی ټرک دی نو دادا ما له به کله واده کې زویا ته 2028 پورې ته زما د واده دا قرضه ختمه که او د هغې نه پاخوا بیا ګورو او د دغې نه بعد به مونږ دې ته ګورو